مبارک فرمایي تر ټولو سخترین لمحه، تر ټولو سخترین وخت او تر ټولو سخترین مشکل چې دی هغه کم دی، هغه دی د قیامت پورې چې انسان ځان نشي خلاصولی، د چا په مرګ کې شامل سي، د چا په وینو تویېدو کې شامل سي، د چا د کور په خرابېدو کې شامل سي. د الله رسول فرمایي سخترین دا هر څوک چې دی، هر چا چې دا کار کړی دی، یوازې دا نه دی، نور هم دا ټول راواخله، هر چا چې کړی دی، حتی که په مشرق کې یو سړی وژل سوی دی، په مغرب کې یو سړی په خوشحاله سوی دی، هغه سړی ناحقه وژل سوی دی، په مغرب کې دا سړی ورباندې خوشحاله دی چې شسو دا سړی مړ سو، چې څومره سزا، څومره ګناه، څومره جرم د قاتل دی، د غومره د هغه خلکو هم دی چې ورسره خوشحاله دي. دا یوه خبره خو راسه زده کړئ، موږ دې الله وساتي چې د چا کور خرابوو، او بل دې هم الله وساتي چې زما او ستا کور به را خرابوي. کم سے کم دومره خو اوري چې په فلاني ځای کې دونه مړه سو یا دومره شهیدان سو، یو خو کافران دي الله پاک د دې مځکې څه داسې نیست و نابود کړي لکه ابو جهل و فرعون و نمرود شدت چې الله پاک نیستې کو، خاص کر دغه د اسرائیل والا الله دې نم و نشان ورمیټاو کړي. الله رب العزت دې دومره قهر باندې ووري چې څومره د الله قدرت دی، څومره د الله قهر دی، او څومره د الله رب العزت غضب دی، دومره ظلم یې زموږ سره وکړي. هغه سنیټر مشتاق احمد الله دې ژوندی لري، الله دې آباد لري، الله دې شاد لري، په هر نیکي کې پیش دی. هغه د په کښتۍ کې څو سوه کیلومتره سفر وکړي، هلته خالي ورځي، یا اوبه یا دوا یا پلانۍ ورسوي. یا بل زموږ پیر مظهر سعید شاه صاحب د مفتي ابوالبابا صاحب ورور سره د نورو څلورو ملګرو، الله دې شاد لري، آباد لري، ژوندي لري. دا فرض کفایي دی د ټولو پاکستانیانو له جانبه وکړي. دی روان دي هلته په ډېرو سختۍ کې، په ډېرو مشقتو کې، په ډېرو تکلیفو کې. موږ یې ملګري یو، موږ خامخا ملګري یو، لازمي ملګري یو.